الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د دعاګانو او د اذکارو مبارکی د کتاب رحیق الازهار د وضاحت مبارکه سلسله روانه وه. په آخرني درس کې منګه دغه موضوع ختمه کړې وه او دغه باب چې د چا دعاګانې الله ډېرې ښه قبلوي یا د کومو انسانانو دعاګانې ډېرې قبلیږي، هلته ښه تفصیل شوی، یو څو قسمه خلک یا یو څو اسباب ذکر شیو. که په هغې دې عمل وکړو نو رب العالمین به ستا دعاګانې بیا ډېرې قبلوي. اوس د هغې نه بعد یو اهم باب او فصل مؤلف راوړی دی او ډېره قیمتي مسله ده. الذین لا تستجاب دعواتهم، هغه کسان چې د هغوی دعاګانې نه قبلیږي، هغه کسان چې د هغوی دعاګانې نه قبلیږي. اوس الله سبحانه وتعالی خو قرآن کې دا لوظ کړی دی او مخکې دې باره کې خبره شوې هم وه چې الله خو دا لوظ کړی دی چې ادعوني استجیب لکم، تاسو زما نه څه غواړئ زه به درله درکړم. او الله د خپل لوظ او د خپلې خبرې خلاف ورزي دا نه کوي، خو دومره ده چې بعض داسې کارونه دي او اسباب دي چې کله دغه په انسان کې موجودي نو بیا د ده دعاګانې نه قبلیږي. اوس دا الله د خپلې خبرې خلاف ورزي نه ده کړې، الله په هغه خپله خبره باندې دی او لوظ هغه پوره کوي، خو بیماري او مشکل په دغه غوښتونکو کې دی. که چېرته هغه کې دا مسله نه وی نو الله خو له دعا قبلوله. نو دا ډېره اهمه مسله ده چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلیږي. اکثر خلک زموږ خواله راځي او یا تپوس کوي، که هغه نارینه دي او که زنانه دي، خو دا تپوس ډېر زیات کوي چې زه دعاګانې ډېرې غواړم او الله یې نه قبلوي. یو خو بنیادي دا مسله یاده که چې کله الله سبحانه وتعالی دعا قبوله نه کي او په دې انسان کې هېڅ نه وي، یعنې ده کې څه داسې څه وجه نه وي چې د لاسه دعا نه قبلېږي، بیا ورم الله دغه څه ور نه کي. اوس دلته د دې دا مطلب نه دی چې دعا یې وله قبوله نه کړه، دعا په هر حال کې قبلیږي، خو صرف دومره ده او دا مسله تفصیلا را روانه ده چې د دعا د قبلېدو 3 صورتونه وي. یو دا چې ادی چې الله نه څه غواړي هغه به له ورکړي. دویمه ده الله ول هغه څه ورنه کړي څه چې دی غواړي، خو د هغې په ځای یو بل مصیبت لري کړي چې په ده را روان، دا هم دعا قبلېده دي. او دریم الله سبحانه وتعالی دا دعا د ده دپاره ذخیره کي ویې ساتي، آخرت کې ول اجر ورکوي، دې ته هم د دعا قبلېده وایي. یعنی که موږ داسې ووایو چې یاره یو روغ سړی چې هغه کې څه وجه نشته دعا د نه قبلېدو، د هغه دعا نه قبلېږي، نه دعا یې قبلېږي، خو هلته د دعا د قبلېدو 3 صورتونه دي. یو انسان د خپل خیر نه هغه نه دی خبر. کله یو انسان د الله نه داسې څه غواړي چې به یې کې د دپاره خیر نه وي او دی نه دی خبر د هغه حقیقت نه چې په دې کې خو خیر نشته. الله رب العزت خبر دی چې دې کې د دپاره خیر نشته او نه ورکوي وله دغه څه. اوس دی دا وایي زما دعا قبوله نه شو، نه ستا دعا قبوله ده، هغې کې ستا دپاره خیر نه و، الله د هغې په ځای تعالی اجر درکوي یا بل څه درکوي یا یو مصیبت ته نه لرې کوي. نو د مؤمن دعا دا نه رد کېږي، دا الله قبلوي. ها بعض داسې خلک شته چې د هغوی دعاګانې الله نه قبلوي، یعنې یو ورته هم نه میلاویږي، د دې چې څه غواړي هغه ول هم نه ورکوي، د دې په ځای بل مصیبت هم نه لرې کوي، د دې ول الله اجر هم نه ورکوي. دا ډېر بدبخته خلک دي چې الله تعالی سوچت کړي او الله سبحانه وتعالی د دوی لاسونه هغه خالي را واپس کړي. ګوره حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله له حیا ورځي د دې نه چې یو مسلمان ورته لاس اوچت کړي او هغه له لاسونه خالي را واپس کړي، الله له حیا ورځي. خو چې د دې انسان د لاسونه خالي را واپس کړي دی څومره بدبخته دی او په دې کې بسې چلی که نه سي لازم بسې چلی.
نو اوس خبره دا دی چې دغه چل معلومول غواړي. موږ کې مشکل دا دی چې موږ وایو چې یاره یعنی ما خو کار وکړو، ما خپل کار پوره کړو، لاسونه مې الله ته چوت کړو او پلانې شی او پلانې مې وغوښتو، اوس الله به لازم ماله راکوي. زموږ دا مشکل دی. ښه ځان ته نه ګورو چې زه په څومره اوبو کې یم، نه چې ته موږ خپل ګریوان کې کتلي دي چې آیا زه د دې حقدار یم او که نه چې الله زما دعاګانې قبولې کړي. زه به هر څه کومه، سهار نه د شپې پورې زما خپله مرضي ده. د الله نافرماني کوه، د پیغمبر نافرماني کوه، د دین خلاف کارونه کوه، خو دعاګانې به د ده ګوره قبلېږي. دا عجیبه خبره ده. ته هر څه کوه او دعا به ستا قبلېږي. ته د الله خلاف ورزي کوه، الله سره دشمني کوه، ستا دعا به قبلېږي. ته د پیغمبر مه منه، ستا دعاګانې به قبلېږي. ته حرام خوره، ته سود کوه، ته زنا کوه، ستا دعاګانې به قبلېږي. هېڅ اسانه مسله خو نه ده. ته ځان برابر که او بیا وګوره چې الله سبحانه وتعالی ستا دعاګانې قبلې او که نه یې قبلې. نو دې فصل کې مؤلف هغه کسان ذکر کړي دي چې د هغوی دعاګانې نه قبلېږي. او که بل تعبیر وکړم نو دا به مناسب وي چې دې کې هغه اسباب ذکر شوي دي چې د هغې د لاسه دعاګانې نه قبلېږي. اولنی انسان یې ذکر کړی دی، وایي د حرام خور انسان دعا نه قبلېږي. حرام خور یعنی چې حرام خوري رب العالمین د هغه دعا نه قبلوي. او نن سبا څه ډېر دي د حرام دا خوراک. دغه خلک هم تپوس کوي زما دعا ولې نه قبلېږي. حالانکه دې باره کې ښه صفا حدیث دی په صحیح مسلم کې، امام ترمذي راوړی، امام احمد راوړی. ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ایها الناس، ای خلکو، ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک مال او پاک عمل او پاک شیز. الله پاک دی. الله څنګه پاک دی؟ د الله ذات پاک دی، د الله نومونه پاک دي، د الله صفات پاک دي. معنی ده چې رب العالمین د هر عیب او نقصان نه پاک دی. څنګه چې الله د هر عیب او نقصان نه پاک ذات دی او پاکو صفاتو والا دی او پاکو نومونو والا دی، دغه شان هغه نه خوښوي مګر پاک عمل او پاک مال. ګوره یا به عمل کې او یا به په دې عمل کې څه لګې؟ مال به لګې. کله داسې چې صرف د بدن عبادت وي، لکه مثال لکه مونځ، په مانځه کې مال لګي؟ نه لګي. روژه نیوه، دا صرف کم عمل دی؟ بدني. کله پکې مال، کله صرف مالی لکه زکات، کله مالی بدني لکه حج شو، عمره شو، جهاد شو. دې کې مال هم لګي، دې کې بدن هم لګي. رب العالمین پاک عمل غواړي او پاک مال غواړي. دا دوه خبرې یادې کړه، عمل هم پاک او مال هم پاک. ښه عمل څنګه پاکي؟ عمل پاک یعنی د ریاکارۍ نه پاک. عمل پاک یعنی د الله سره پکې بل څوک نه شریک کړي، دې ته پاک عمل وایي. هغه عمل الله قبلوي چې هغه د خالص د هغه د رضا دپاره کړی، که چاته د ښوو دپاره دې کړی، یا د لوی ځوان او د پیر بابا او د بل بابا دپاره دې کړی، یا د بل او د بل چا دپاره، دا رب العالمین نه قبلوي. دا خبره ځان سره ولیکه. دا قرآن کې الله دا خبره کړې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ وی الله وی حدیث قدسی دی، چا چې یو عمل وکړو ما سره پکې بل څوک شریک کو، یعنی دا عمل وی د الله دپاره هم کوم او پلاني دپاره هم کوم، الله وی زه دې هم پرېږدم، د ده دا شرک هم پرېږدم، یعنی دغه عمل وله نه قبلوم، الله وله هېڅ توجه دغه عمل له نه ورکوي، پرېږدي دقه شان ګرځي. نو الله مال هم پاک خوښوي. کم مال چې د الله په لار کې لګې چې هغه صحیح، هغه پاکي. او عجیبه خبره ته ده وکړم، دا عجیبه فایده ده چې الله رب العزت پاک عمل خوښوي، پاک عقیده خوښوي، پاک خبرې خوښوي او پاک مؤمنان خوښوي. هلته بنیاد دا دی چې ان الله طیب، هلته الله پخپله پاک دی، هغه پاک ذات دی. لکه مثال بله بسیب درکم، اگر که دې باره کې که چېرته تتبع شروع کړو ډېر دلایل به پیدا شي. ګوره الله قرآن کې څه وایي؟
ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الله مثال بیان کړی د پاکې کلمې طیبه. توحید کلمې ته پاکه کلمه ویل، ځکه چې توحید یعنی خالص د الله بندگی کو. د لنډ تعریف د الله دا خوښ دی. ښه ببل ځای کې الله څه وایي؟ الیه یصعد الکلم الطیب. الله ته پاکې خبرې برخیږي، پاکې خبرې ورته برخیږي. هر عمل هر خبره هغه الله ته اسمانونو ته نه خیږي چې هغې قبوله کړي. مؤمنان الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. مؤمنان هغه خلک چې الله وی کله چې زموږ ملائک د دوی نه ساګانې الي نو دا پاک صفا مؤمنان، عقیده هم پاکي، عمل هم پاکي، اخلاق هم پاکي، لباس او جامه یعنی ظاهر او باطن هم پاکي. نو د رب العالمین هر څه پاک وخت، کاغه عمل دی، کاغه عقیده ده، کاغه وینا ده، او کاغه مال دی، د الله پاک وخت دی، ځکه چې رب العالمین په خپل څه دی؟ پاک دی. که تاسو خیال کړی دی دنیا کې ایسې مثال ولله المثل الاعلی د الله خو ډېر اوچت مثال دی، لکه ته چاله څه شی وړې او سړی ډېر دروند او قیمتي انسان دی او تا داسې معمولي غونته کې شی راغستی دی کمزوری، نو هر سړی به تا ته دا وایي چې دا دغه سړي لایق نه دی. دا ته څه کېدی څه شی راغستی دی؟ ته چې د چا خواله ځې هغه څوک دی؟ ښه مزېدار شی راواله، ښه قیمتي شی راواله، دا تا څه شی راغستی دی؟ نو دی به قیمتي شی راکړي. ولې؟ ځکه چې د ده په زړه کې د هغه انسان مقام هم ډېر دی او هغه انسان په خپله هم یو اوچت سړی دی. نو سم خیال دی د رب العالمین په باره کې چې هر شی ته وکړې ورکړې او هر څه ته وکړې هغه به یې قبلوي. هر شی راواله چې څه دې وکړو او څه دې وخوړو او څه دې ووې، بس دا به الله قبلوي؟ نه، الله پاک دی، نه قبلوي مګر پاک عمل او پاک مال. پاک مال یعنی حلال مال، الله حرام مال چرته نه قبلوي. بیا دې حدیث کې مخکې دي، د حدیث پوره کو بیا مخکې بحث کوو. وی وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله مؤمنانو تم دا هغه څه امر کړی دی د څه چې پیغمبرانو ته کړی دی. د دې نه دا خبر واضح شو چې پیغمبران د الله بندګان دي. ګورئ که ډېر موچت مخلوق دی خو د الله څه دي؟ د الله بندګان دي، د الله د باچایي نه نشي وتی. ګورئ دا مطلب نه چې یو پیغمبر دی لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم والا یا نوح علیه السلام یا بل پیغمبر بل، د دې دا مطلب نشي کېدی چې دا پیغمبر دی د الله د باچایي نه بره یو زورور دی. نه، دی د الله بنده دی، دی محتاج دی الله ته. ځکه چې امر د تعریف یاد کې امر په عربي کې څه ته وایي؟ وایي د یو اوچت دعوت ورکول د یو کار دپاره هغه چاته چې د ده نه کم دی. لکه ته په کور کې بچي ته امر کوې که نه، نو ته د دې بچي نه څه اوچتې زوروري. خاوند ښځې ته امر کوي، خو ښځه خاوند ته امر کوي نه، هغه یو درخواست کوي چې ماله به دا کار وکړي داسې، خو امر ورته نشي کولی دا کار به کې نشي کولی. ولې؟ ځکه چې ښځه د خاوند نه څه ده؟ مقام کې کمه ده. بچی مور پلار ته امر کولی شي؟ نشي کولی. مور پلار بچي ته امر کوي. رب العالمین پیغمبرانو ته امر کړی دی ځکه چې دا پیغمبران د هغه بندګان دي. که ډېر موچت دي خو د الله بندګان دي. ښه، یو شان امر یې ورته کړی دی، څنګه چې عامو مؤمنانو ته کړی دقه شانې پیغمبرانو ته کړی. د دې نه دا مسله راووته چې کومه مسله چې د عامو مؤمنانو دپاره ده هم دقه مسله د چا دپاره ده؟ پیغمبرانو دپاره، الا چې خاص دلیل پرې راشي چې دا مسله د پیغمبرانو دپاره خاص ده. نور اصل څه دي؟ یو شان دي. په کوم ځای کې فرق راځي؟ چې دلیل راشي. الله ویلي یا پیغمبر ویلي چې دا مسله د پیغمبرانو دپاره ده، بیا به دا خاص نور مؤمنانو دپاره باندې. الله ګوره پیغمبرانو ته څه ویلي؟ سورة المؤمنون کې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. وی الله وی چې یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیغمبرانو خورئ د حلال مال نه
او نیک عمل کوي. دا امر چاته دی؟ پیغمبرانو ته دی. وقال تعالى والله مؤمنان تسوي سورة البقرة كي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اي مؤمنانو دا اغا مالنا بخوري كم چي حلال و پاك مالي. نو دا حلال دا خوراك امر پیغمبرانو تم دی، عام مؤمنانو تم دی. مطلب دا چي مسئلة ولا مسئلة دا غټه مسئلة. اوس ګوره دې سړي ته سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ذکر کړي دغه کې دی. ثم ذکر الرجل، بیا دې یو سړي تذکره وکړه یطیل السفر، دا سړی په اوږد سفر باندې دی. اشعث اغبر، بل کار په دې سړي کې دا دی چې دوړو وهلی دی او ببرو ویښتو والی دی. په سفر کې سړی ګډوډ شي که نو دې دوړو م والی دی، نو دې ببرو ویښتو والم دی. دوه خبرې شوې. درېمه یمد یدیه الی السما، لاسونه اوچت کړي دي چاته؟ الله ته، اسمان طرف ته. درې خبرې شوې. یا رب یا رب. څلورمه خبره الله ته راجزي څنګه کوي؟ ای زما ربو، ای زما ربو. اوس تاسو دا منظر خپل ذهن کې راولئ. یو سړی په سفر دی، خړ پړ دی، ببر ویښتې دي، په بد حل دی، لاسونه الله ته اوچت کړي دي په یو شړه ځمکه کې، او الله ته فریاد کوي او د هغه نومونو کې اوچت نوم هغه ته علي یا رب، او څه غواړي د الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ومطعمه حرام. دې سړي ته ګوره حال دا دی چې خوراک یې حرام دی. د دې سړي خوراک څه دی؟ حرام دی، یعنې څه چې خوري هغه حرام دی. ومشربه حرام، سکاک یا سخاک حرام دی. وملبسه حرام، او کپڑی د حرامو دی. وغذي بالحرام، او غذای د حرام وي، یعنی په ده چې څه خوړولی شوي دي هغه څه دي؟ هغه حرام دي. که ده په خپله خوړلی دي او که په ده باندې بل چا خورولی دي هغه حرام دي. بل چا څنګه؟ لکه یو سړی دی په خپله مال ګټي د حرامو، د حرامو دا مال یې چاله جمع کړو؟ بچول. دی بیا څه شو؟ بوډا شو. دی شو بوډا. د ده هغه بچي اوس په ده کمال لګوي. خیال مې دی که نه دی؟ نو ده په خپله هم حرام خوړلی دی، بیا دله ورکړی شوی هم حرام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فانا یستجاب لذلک، نو څنګه به قبوله کړی شي د دې انسان دا دعا. د سوچ خبره دا ده چې دې سړي کې ګورې څلور اسباب موجود دي د دعا د قبلېدو په سفر باندې دی. موږ سره ولې دا دوه درې درسونو کې دا خبره تېره نه شوه چې د مسافر دعا قبلېږي. ښه خړ پړ دی، په بد حل دی. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی به خړ پړي، خلک به په دروازو نه پرېږدي، او دا به دومره دینداره سړی که چېرته الله له قسم ورکړي چې دا کار به کوي الله به یې کوي. نو درېیم لاسونه اوچت کړي دي، او دا موږ ذکر کړي چې لاسونه اوچتول د دعا د قبلېدو یو وجه ده، ځکه چې الله ته عاجزي راښکاره کړي. نو څلورمه پکې دا ده چې د الله ښایسته نومونه الله ته وسیله کول، او دی وایي یا رب یا رب. څلور اسباب موجود دي، خو چې کله د نه قبلېدو سبب موجود و هغه حرام مال خوراک، هغه زورور شو په دغو باندې، الله وله دعا قبوله نه کړه. یاده کوي دا خبره دې ته غوږ کولاو کوي، د حرام خور انسان دعاګانې الله نه قبلوي.